السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه. عثماني لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. پوښتنه یې داسې کړې ده چې مثلا د مونږ همسایه د 3 منزله کور یې جوړ کړی ده. نو دغه 3 منزله کور دی حریم لري، حریم هم پریښی ده، خو بیا هم د مونږ کور کوټو منځونه د ښځو د ناستې ځایونه ترې معلومیږي. نو دا د شرع له لحاظه څنګه ده؟ محترم وروره، علما د مونږ په فقه حنفي کې بلکې په 4 مذاهبو کې قانون داسې ده چې یو سړی له خپل ملک نه ګټه اخیستلی سي، خو دا مقیده په دې باندې ده چې ضرر فاحش بل چاته نه وي. نو یو له ضرر فاحش نه دا ده چې د سړي کور ښکاریږي. دا چې دی وایي حریم مې پریښی که نه د پریښی، حریم ته هېڅ اعتبار نشته ده وروره. چې د تاسې د کور منځ ښکاري عزتې که حریم پریښی وي که حریم نه یې پریښی، دا ناروا ده وروره، پې باندې بندولی سئ شرعا. الله پاک د روغ جوړ لره. اوس الحمدلله اسلامي نظام سته ده، محکمې ته ورسئ نو هغوی د کسان راولیږي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان له چارسدې نه پوښتنه کړې ده. د دغه ورور پوښتنه دا ده چې دا کومه اللهم انا مونږ وایو دا چیرته په کتابونو کې ثابته ده که نه؟ محترم وروره، اصل کې دا دواړه د قرآن مستقل صورتونه ول. یعنی قرآن خو اوس 114 صورتونه ده، او صورت خلع او صورت حفت د اللهم انا په خپل منځ کې 2 صورته ده. یو ته صورت خلع وایي، یو ته صورت حفت وایي. دا منسوخ قرآن د محترمه. علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله په اتقان په علوم القرآن کې په دې باندې بحث کړی ده، او په کتاب الدعا د امام طبرانی او امام بیهقي د ډیرو احادیثو کتابونو نه په دې باندې نقل کړی د محترمه چې د اللهم انا دعا دا مخکې عین قرآن وروره. امام سیوطي په دې مستقل کتاب جوړ کړی ده، اتحاف الوفت فی صورتی الخلع والحفت. دغه نامه باندې هغه ټول روایتونه چې د اللهم انا په اړه باندې راغلي دي نو هغه یې پکې راوړي دي. اتحاف الوفت فی صورتی الخلع والحفت. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې.